السلام علیکم ګران محترم کتونکو، خدای دې وکړي چې تاسې به روغ او جوړ یاست. راځو نن د یو بل مهم ټولز چې هغه په فوټوشاپ کې د کټینګ دپاره د عکس د پرې کولو دپاره کاریږي، نو هغه دی لاسو ټول. یو ډېر مهم ټول چې هغه لاسو ټول دی د عکس د پرې کولو دپاره په کاریږي، یعنې یو عکس موږ په دې طریقه سره په دغه ټول سره هم پرې کولی سو. نو راځو دا ټول عملي ټوله سر تر پایه پرې وایو. که کوم ځای مشکل پاتېدی زما څه، تاسې ماته کولی سئ چې په کمنټ کې هغه ووایاست چې دغه ځای دې نه دی تشریح کړی. ضرور ده چې موږ به هغه حتما تشریح کوو. نو راځو لاسو ټول چې شارټکټ یې ایل دی، دا که موږ وغواړو چې په یو عکس کې یو ځای خاص ځای سلیکټ کو او بیا د هغه څخه فری کو او یو بل لیر ته یوسو، نو کولی سو. یعنی د عکس یو خاصه برخه، یو نفر، یو کوټۍ، په اصطلاح یو ګلاس، یو سیب او دغه رقم یو انار، موږ کولی سو چې هغه په عکس کې هغه فری کو، یو بل عکس ته یوسو او په هغه بیکګراونډ کې کښې ډېر عکسونه به تاسې داسې لیدلي وي. یعنی عکس په ډېر مختلفو طریقو سره موږ کټینګ کولی سو، یعنی پرې کولی سو. نو راځو نن یې د لاسو ټول په واسطه سره وایو. کله چې تاسې پر لاسو ټول باندې چپه کلیک وکئ، داسې کوچنۍ منیو خلاصیږي. د هغه څخه اول لاسو ټول دی، بیا فلیګونل لاسو ټول دی او بل مګنیټیک لاسو ټول دی، چې دا ټوله نن انشاءالله الرحمن تشریح کوو. نو راځو اول لاسو ټول ته. موږ غواړو چې په دې کله چې تاسې پر لاسو ټول باندې کلیک وکئ، د دې شکل به داسې تغییر کړی وي. تاسې وینئ، یعنې مخکې موف ټول چې و داسې و، د موس شکل داسې تغییر کوي. کله چې سلیکشن ټول واخلي، د موس شکل داسې تغییر کوي، دا لاندې سکه چې تاسې وینئ. او کله چې لاسو ټول واخلي، د موس شکل داسې تغییر کوي. نو راځو لاسو ټول چې مو واخیستئ، اصلا د لاسو ټول معنا دا ده چې دا یو فری سلیکشن دی. فری په دې معنا چې یعنې زموږ په اختیار دی چې پر هره خوا یې بیایو، هر ځای چې موږ غواړو چې پرې کړو. یعنې د لاسو ټول اصلي مطلب دا دی، که موږ غواړو چې د لاسو ټول اصلي مطلب دا دی، یعنې دا فری سلیکشن دی. موږ کولی سو چې خپل په خوښه باندې یو ځای سلیکټ کو او کټ یې کو، په هغه عکس کې یې کښېږدو یا هم بل عکس ته یوسو. یعنې داسې که چیرې موږ دا عکس راغټ کو، چون چې دا ډېر غټ عکس دی او د هغه رقم موږ غواړو چې دا یو کلکین یې سلیکټ کو، داسې موس به مو نیولی وي، داسې به حرکات ورکوي. کله چې موس یې لاکوي، دی په هغه ځای باندې فاتیږي، تر دې ځای چې مو راورسوي الهیه کوي، دا به سلیکټ سي. کنټرول جې به ووایي، هم به نوی لیر ورته جوړ سي او هم به د دې ډپلیکیټ واخیستل سي. راځو سلیکشن ټول را اخلو، دونه اندازه موږ سلیکټوو، و دې ته فیل ورکوو چې په ایډیټ منیو کې رنګ ورکوو. و دې ته چې په ایډیټ منیو کې فیل د شارټکټ یې شفټ F5 دی. صحیح. کله چې دا کلیک کړئ، کلر به انتخاب کو، هر کلر چې تاسې ورکوئ، صحیح، هغه کلر به واخلي. بیرته د سلیکشن ورکول کنټرول ډي، دا مې مخکې هم تکرار کړې وه. خدای دې وکړي چې ستاسې هغه زده سوي او درس تکرار مو پر کړی وي. نو دلته څه فیدر موږ کړي وو، خیر په هر صورت موږ خپل درس ته ادامه ورکوو. نو راځو لاسو ټول را اخلو. کله چې مو لاسو ټول را واخیستئ، دا صفحه به یو څه غټه کړو. موږ خپل په خوښه باندې کولی سو دا ته فری سلیکشن، موس به مو نیولی وي او داسې حرکت ورکړئ بیرته تر هغه نقطې پورې. کولی سئ چې دا نوی لیر واخلئ. نوی لیر اخیستلو طریقه په دې لیر منیو کې دلته چې کله پر دې باندې تاسې موس ونیسي، کریټ نیو لیر راوړي. کله چې دا تاسې وي، نوی لیر به جوړ سي. ایډیټ ته به ولاړ سو، دا به فیل کو په بل رنګ سره، فرضاً دا رنګ زه ورکوم دې ته. نو دی به هغه رنګ اختیار کړي، کنټرول ډي به ووهو، سلیکشن به یې ورک سي، موف ټول به راواخلو، دا به هرې خوا ته موږ حرکت ورکولی سو. دا یو سمپل شی مې درته ذکر کوي، درته جوړ مې کوي په دا خاطر چې ستاسې اصلا د لاسو ټول په کار باندې سر خلاصي، چې هدف یې د دې څه شي دی، یعنې د لاسو ټول هدف تاسې ته باید معلوم سي. راځو په دې عکس کې غواړم چې دا کوټۍ برخه موږ سلیکټ کړو، لاسو ټول را اخلو، فری سلیکشن دی، فرضاً دونه اندازه موږ غواړو چې دا سلیکټ کړو. نوی لیر اخلو،
صحیح په نوي لیر کې دا موږ چیش کوو کنټرول جی وهو. ګورئ دوستانو کله چې تاسې سلیکشن وکړئ نوی لیر مو واخیستی کله چې تاسې کنټرول جی ووهئ د یو میسیج درته راوړي د دې مشکل سره شاید تاسې مخامخ سئ صحیح بیا به وایي چې دا نه کېږي نوي لیر ته نه اوړي دلته لیکلي دي could not make a new layer from the selection because the selected area is empty دوی وایي ته چې په خالي لیر کې ولاړ نو تا چې سلیکټ کړی دی موږ هغه څه شي ولیر ته واړو هغه کس څنګه ولیر ته واړو ځکه موږ پر خالي لیر ولاړ نو دا به اوکې کړي پر دا لیر به ودرېږي بیا به کنټرول جی وایي چې څه پېښېږي صحیح نو دا دی هغو نه برخه چې موږ سلیکټ کړې وه هغه چې سوله کراپ سوه کټ سوه چې کولی شي چې تاسې په موو ټول سره حرکت ورکړئ یوې خوا او بلې خوا ته یې داسې یوسئ دا و د لاسو ټول هغه خواص کله چې تاسې پر لاسو ټول باندې کلیک وکړئ دلته د سلیکشن ټول عین هغسې کم کې چې ما په سلیکشن ټول کې ویلي وه ریکټینګولر مارکیو ټول کې الیپټیکل مارکیو ټول کې په دغو دوو کې چې ما ویلي وه خیر په دغو کې هم راځي سنګل رو مارکیو او سنګل کالم مارکیو ټول کې نو په دا ټول کې هم هغسې څلور اپشن راځي چې د دې هدف هم دغه دی کله چې تاسې یوه برخه دونه برخه سلیکټوم صحیح دا مو سلیکټ و دې ته نور ور اضافه کوم راځم دونه نور اضافه کوم صحیح دونه نور اضافه کوم او که غواړم چې یا یو څه ځینې کم کم دونه ځینې کموم صحیح دا هم کوم کولی شي چې تاسې د دې ډېر پریکټیس وکړئ بیا تاسې کولی شي چې د دې په اصلي هدف واوسئ صحیح او غواړم چې دومره ایریا دې پاته وي نور دې ټوله ورکه شي نو دا و د مارکیو ټول په اړه یو څه معلومات فیدر که چیرې موږ فیدر ورکوو فرضاً موږ دا برخه انتخابوو بیا کنټرول جی وهو پر دا لیر درېږو کنټرول جی وهو کله چې مو کنټرول جی وواله نو غواړو چې دونه ایریا موږ دغه سوې ده کټ سوې ده او که چیرې موږ دې ته فیدر ورکړی وي صحیح د دې دغه کونجان چې دي هغه به یو څه بلر راسي چې ما په مخکې ویډیو کې هم تاسو تشریح کړی او که مو فیدر نه ورکړی هغه به داسې پرې راسي صحیح اوس راځو غواړو چې دغه لیر ډیلیټ کو صحیح بیک سپیس چې یو لیر ډیلیټیږي د کمپیوټر د کیبورډ څخه بیک سپیس چې وای یو لیر ډیلیټیږي او که چیرې ډیلیټ وای هم ډیلیټیږي د ډیلیټ بټن وای هم ډیلیټیږي او که چیرې دا لیر داسې ونیسئ دلته په دا کچردانۍ کې داسې ورېله کې هم ډیلیټیږي صحیح د لیر د ډیلیټېدو څو طریقې مې تاسو ته وویل او که غواړئ چې ژر ژر ایسته سي بیک سپیس ووهم بیک سپیس ووهم دا به د منځه څخه ولاړ سي صحیح نو د لاسو ټول پیدر مو هم ووایه انټي الیاس په دې معنا دی که چیرې دا فعاله و د هغه برخه چې موږ سلیکټ کړې ده کافي کړې مو د بل لیر ته مو وړې دا به ډېر روښانه وي او که چیرې دا غیر فعاله و هغه به خوف وي که فعاله و هغه به ډېر روښانه وي سلیکټ ان ماسک دا بیا په بل درس کې د خیرت تاسو ته تشریح کوم د هر ټول سره سلیکټ ان ماسک راځي تقریبا سلیکشن ټول سره راځي صحیح د لاسو ټول سره راځي دا پر دې باندې په یوه ورځ جلا پر دې باندې بحث کوو دا زموږ موضوع ده فلې ګونه لاسو ټول د دې او د لاسو ټول ترمنځ فرق دا دی چې هغه آزاد سلیکشن موږ په کولی سوی او په دې سره موږ آزاد سلیکشن نسو کولی ځکه دا د یو خط په څیر دی څنګه یو مستقیم خط د ځان سره لري فرضاً دلته مو دا انتخاب کړي بیا دا سو دا مستقیم خط ویني چې تاسې د دې سره دا مستقیم خط ورسره دی پر هره نقطه چې ته راګرځئ پر هغه باندې راګرځي د دې مهارت تر هغه یو لږ څه ډېر دی ځکه دا مستقیم خط لري موږ کولی سو چې ښه سیده مستقیم سلیکشن هغه ځایونه چې مستقیم سلیکشن غواړي هغه په مستقیم سلیکشن په ابل لاسو ټول سره موږ تقریبا د دې فرق هم نسو کولی
دا په پولیګونل لاسو ټول سره زموږ سلیکشن اوس کچېرې دا نوي لیر ته واړو او کنټرول جی. اوس موږ کولای شو چې په موو ټول سره یوې خوا او بلې خوا ته حرکت ورکو، د یوې کوټې څخه دوهمه کوټې جوړه کړو او یا هم یو بل عکس ته یې موږ ورکافي کړو. کله چې دا تاسې ونیسئ او دې عکس ته راسئ دلته یې ږدو. موږ غواړو چې دا په خپل سیم اندازې سره غټ سي، نو دا انتخابوو، کنټرول ټي وهو، دا به ټوله سلیکټ سي. بیا موږ کولای شو چې الټ شیفټ ونیسو او دا غټ او کوچنی کړو. او که چیرې یوازې شیفټ ونیسو پر یوه نقطه باندې چې دا نقطه ده پر دې کوچنی کیږي او غټیږي، او که چیرې الټ شیفټ ونیسو د پر مرکزي نقطه چې دغه نقطه ده پر دې کوچنی کیږي او غټیږي، او که چیرې یوازې الټ ونیسو بیا زموږ په خوښه دی ګورئ غټیږي، داسې هم دورې هم ځي داسې هم ځي. او که چیرې شیفټ ورسره ونیسو صحیح فرضاً موږ دونه جوړ کړی شیفټ ورسره ونیسو، دې اصلي حالت داسې دی. په هر حالت چې موږ راوستلی وي هغه کولای شو چې په هغه حالت یې د لې غټ او کوچنی کړو. او که چیرې موږ الټ شیفټ نه وي نیولی، فرضاً موږ الټ شیفټ نه وي نیولی، نو موږ هرې خواته چې غټوې کوچنی کوې، دا غټولو کوچني کول زموږ په اختیار. د دې ځای تاسې کولای شئ چې یوې خوا او بلې خوا ته یې تاسې یوسئ. اوس که چیرې کنټرول ټي موږ غواړو چې دا وګرځوو، کله چې د دې شکل څخه د باندې وځي د موس علامه تغییر کوي ویکټور ته اوړي، نو دا کولای شي چې یوې خوا او بلې خوا ته یې وکړي. دا هم د دې دا وظیفه ده، او که نه کوي کنټرول زیډ وي خپل په حال باندې پاتېږي انټر وي. او که غواړي چې دا لیر هم ډیلیټ کړي پر هغه ودرېږي بیک سپیس وي هغه به ډیلیټ شي. نو دا پولیګونل لاسو ټول سره هم فیدر سته، هم الټ الیاسو سره سته. مخکې مې درته تشریح کړي چې کوم تاسې هغه پرې کوئ، کولای شي چې فیدر ورکړي څه خوب سي، او کولای شي چې انټ الیاس مفعال وي نو ډېر صفا به راځي. نو راځو میګنیټیک لاسو ټول ته. کله چې پر دې ټول باندې موږ کلیک وکړو، د هغه څخه تر مخه به درته ووایم چې کویک سلیکشن لاسو ټول چې مو کله اوکې کړئ دلته یو علامه راځي چې پر دې باندې بیا موږ تاسې مخته بحث کوو. نو راځو میګنیټیک لاسو ټول دی. د دې او د پولیګونل لاسو ټول ترمنځ فرق دا دی چې هغه د مستقیم خط په څیر و، او کله چې مو په پولیګونل لاسو ټول کې یو ځای غلطي څخه وسي، فرضاً تر دې ځایه پرې راورسېداست، نو مخته ولاړاست، دورې ولاړاست، داسې ولاړاست، صحیح بیرته په بیک سپیس باندې د دې یوه خانه ایسته کېږي، صحیح بیرته د خپل سره څخه سلیکشن شروع کړئ، پر هره چې ځئ په بیک سپیس باندې بیرته یوه خانه شاته ځي. او په فری سلیکشن کې دا نسته. دغه رقم مګنیټیک لاسو ټول چې دی هغه د پولیګونل لاسو ټول سره فرق دا دی چې هغه مستقیم خط درلودي، او دا د هغه سلیکشن یا د هغه ځای چې ته یې شروع کړې پر هغه ځایو باندې دا داسې د یو چسپک غوندې حرکت کوي، صحیح څنګه. اوس به موږ تاسې وګورو، فرضاً موږ د دې ځای سلیکشن شروع کړو، کله چې کلیک وکړو حرکت کوو دی خپله سلیکشن کوي، یوه نقطه د لې ایږدي، بیا ورته وایي چې موږ پر دغه خوا باندې ځو. موس مو نه دی نیولی، فقط موس د هغسې ایله وساتي. که چیرې یو ځای داسې پاتېدي بیا کولی شي پر دې ځای باندې کلیک وکړي، بیا داسې حرکت ورکړي، صحیح پر دې ځای باندې کلیک وکړي، پر دې ځای باندې. اوس تاسې کولی شئ چې موس ته حرکت ورکړي او دی اتومات هغه ځای چې کوي سلیکټوي. عیني د دې سره د تیر درس په شان موږ کولی شو چې دا هم داسې پرېږدو. ګورئ دا سلیکشن زما څخه شیش سو خراب سو، د بیک سپیس په وهلو سره موږ کولی شو چې بیرته هغه اولین حالت ته دی چې کو راولو.
ټول کور مو سلیکټ کړئ، کنټرول جی وهو اتومات به دی نوي لیر ته واوړي او هلته به کافي هم سي. په وی باندې به موو ټول راواخو او دې ته به حرکت ورکو. دا یې هم دوهم کور کولی سو چې الټ ونیسو، د دې څخه یوه بله کافي واخو، بل لیر ته یې یوسو، دلته یې کښېږدو. دا ډیلیټ کولی سو و دې ته کنټرول ټي به دا به کوچنی کو پر دغه علاقه باندې کښېږدي. په دې شکل سره موږ کولی شو. یعنې زموږ هدف دا دی چې لاسو ټول فري سلیکشن دی، پولیګونل لاسو ټول هغه د مستقیم خط په څېر یې، که چیرې یو ځای غلط شي په بک سپیس باندې شاته ځي، او مګنیټیک لاسو ټول چې دی هغه د سریش په رقم د ده د رنګ سره کار دی، په رنګ باندې ریږي که فقط د سریش په رقم په هغه علاقه باندې موشلي حرکت کوي او هغه سلیکشن تاته کوي. صحیح دوستانو، تاسې کولی شئ چې په دغه درو سره ټروزو په هر ټروز باندې چې تاسې مهارت ولري، ښه خوند درکړي، کولی شئ چې یو عکس سلیکشن کړي، کټ یې کړي او خپل مربوطه بیکګراونډ ته یې یوسي. حتما دا ضروري نه دی چې ولې په سلیکشن ټول یې نسم کولی. یعنې په فوټوشاپ کې د عکس پرې کولو ډېرې مختلفې طریقې شته او په ډېرو مختلفو طریقو سره پرې کېږي، په ډېرو مختلفو ټولزو سره د یو عکس کټینګ کېږي. نو دا لاسو ټول هم د هغو ټولو څخه یو ټول و چې موږ په دې باندې عکس پرې کړئ په درو سرو ټولزو باندې. نو خدای دې وکړي چې ستاسې سر په خلاص شوی وي. زموږ ویډیو که چیرې ستاسې خوښه شوې وي، د دوستانو سره یې شیر کړئ او زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او دغه رقم بیل آیکن ووهئ چې په دې سره زموږ د چینل نورې ویډیوې تاسې ته پر هغه ټاکلي وخت در ورسېږي او د هغه څخه تاسې خبر شئ. او که مو چیرې یوازې سبسکرایب ووالئ، بیل آیکن مو نه ووالئ، نو په هغه صورت کې زموږ نوې ویډیو تاسې ته نشي درتللی په مخ. نو خدای دې وکړي ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي. پر الله مو سپارم. ښه ژوند، ښه چارې، تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.